نن موږ په کندهار کې تر ټولو ګران او تر ټولو ارزانه هوټلان ګورو. د شپو هوټلان چې تاسو پکې کولی شئ شپې وکړئ او تاسو به دا درښیو چې په څو دي او تر څنګ یې کم شان ورسره شته. په دې ویډیو کې به موږ د 300 افغانو څخه نیولې بیا تر 4.5 افغانو پورې وطاقونه ګورو او ستاسو لپاره بیا مقایسه کوو په دې چې که چیرې بیا تاسو و کندهار ښار ته راغلاست او غوښتل مو چې په هوټل کې شپه وکړئ نو ورک به نه یاست بلکې خپل د خوښ انتخاب هم وخت تر مخه لا کړی وي. تر ټولو ارزان هوټل چې دی دغه هوټل دی چې د کندهار ښار د کابل په اډه کې موقعیت لري. دغه مخته د ناستې ساحه ده چې د رستورانټ کار هم ځینې اخیستل کېږي او دغه بیا اتاقونه دي چې اتاقونه بیا د دننه څخه هم درښکاره کړو. دغه اتاق دی چې تقریبا 2 په 3 کې به لا هم پوره نه وي، بس یو څوک بچی پکې ولې بیخي کوچنی دی. نو هغه خلک چې بیا واس نه لري د هغو لپاره ښه دي. خو ته بله جالبه واوره، په دې کې وای فای شته، څلورویشت ساعته وای فای لري په دغه اتاق کې. نور نو په سپیډ بیا کار نه لرو، خو بس چې دا لري دا هم ښه خبره ده. هغه 2 نفري کې شپه تر دې اوسه غټه وه، خو د جیب تشناب ډېر غټ دی. ښه د دې بیا تشناب ډېر غټ دی. د ځانه سره تلویزیون، ایسي، یخچال، عین هغه شیان دي، د قبلې اشاره، الماري، هر څه شته. دا اتاق هم د بل اتاق په پرتله شان یې ډېر جلکه د غاښو برسان یې 4 جې، ټولان یې 2 جې او مسلې یې هم 2 جې، نور سامان یې هم بلابودی تر هغو شانو. د دې اتاق قیمت بیا د یوې شپې دپاره د 4 نفرو دپاره 4,000 افغانۍ دي چې د ځانه سره دواړه اتاقونه د سهار چای یعنې ناشته هم د ځانه سره لري. خو د 2:30 بجو څخه تر 9:30 بجو پورې درکې اخوا ته که ناوخته رالاست هغه بیا ځان ته جلا نشته برابروي. نو دا معنا 4,000 پر 4 نفر زری پر 4 نفرو باندې زری دا سره او دا خونې چې دي اتاقونه چې دي دا په راحت الجدید هوټل کې دي چې معلومات یې ټوله په ډسکرپشن کې شته. دوهم اتاق هم دغه اتاق دی چې په ملت هوټل کې دی. اول تاسو د نن څخه وګورئ.
دغه اتاق دی چې قیمت یې تقریبا 1500 افغانۍ دی، خو د کولر سره که چیرې کولر نه غواړي ایسي غواړي بیا نو قیمت 2000 افغانۍ ته لوړېږي. او دا اتاق مې خوښ په دې سو چې ډېر ښایسته کوچنی په مینه محبت او په افغاني کلتور باندې جوړ شوی دی. ځان سره یې ودانه قوربچه کوچ او میز تر څنګ یې ودانه ښه پوست چپرکټ هم لري. ښه خبره یې دا ده چې د ساتیري دپاره ښه ښایسته تلویزیون هم ورسره شته، د ناستې د استراحت لپاره کوچ، د هوا لپاره ښایسته کولر هم ورسره دی او تشناب یې ما وکتې ډېر ښایسته تشناب دی. پسې هم دغه اتاق دی چې ما وویل دلته پکې ناست یو، تاسو به داسې فکر کوئ چې دا په کوټه کې ناست یاست، خو یا کوټه نه ده بلکې دا هم د ملت هوټل یو بل اتاق دی چې دا بیا 2 نفري دی، یعنې 2 نفره پکې ځایېږي چې د 2 نفرو دپاره جلا جلا چپرکټان شته، تر څنګ یې 2 کوربچې، تلویزیون، کولر او هغه رقم تشناب او هر څه ورسره شته. دغه یې مسله ده چې د لمانځه دپاره او دغه یې قبله نمایي ده، مثلا اشاره یې کړې ده چې دا خواته قبله ده. د دې اتاق قیمت چې بیا دی 2000 افغانۍ دی، یعنې 1500 افغانۍ تر هغه بل اتاق پورته، خو د کولر سره که چیرې ایسي والا اتاق غواړي هغه بیا په 2500 افغانۍ ولا دا خو ارزي ثمر خود ارزي د جمعې جمعه شپه دلته راځه بنډار کول ارزي. نو خو داسې دلته وروره ته مستې بنډارونه کوي او نور خلک دلته استراحت ته راځي، مزاحمت پېښه یې ته دا نه. او په دې کې یو بل جالبه شی دی چې هغه د اتاقو د باندې دې راځي چې هغه هم وښو، او دا بیا د اتاقو مخ ته ډېر ښه خوندور د ناستې ځای جوړ کړی دی. فرضاً یو میلمه د چا سره راځي هغه دلته ورته انتظار کېږي یا کښېني چای څښي یا دی په خپله په اتاق کې نفس تنګ شوی راوځي یو ګړی د شرنګیا ته هم ګوري دلته. تر دې وخته چې مو کوم اتاقونه وکتل دا خو ډېر عادي اتاقونه وه، خو که څوک غواړي چې خپل میلمه او یا هم خپل ځان ونازوي د هغو دپاره نو بیا دغه راتلونکي اتاقونه ښه انتخاب کېدلی سي، ځکه چې دغه اتاقونه په وی آی پي بڼه د وی آی پي خلکو لپاره ځانګړي جوړ شوي دي. عادي اتاقونه خو مو ډېر وکتل، اوس وارې سو د وی آی پي اتاقونه، یعنې هغه اتاقونه چې د خاص خلکو دپاره جوړ دي او په خاص انداز سره جوړ شوي دي. راځئ چې دغه اتاق در باندې وویلم. دغه اتاق دی چې دا بیا په دوبۍ ان رستورانټ کې د هغو د میلمستون برخه ده چې دلته نو بیا دی د مسافرو دپاره د شپو دپاره دغه اتاقونه هم لري چې ډېر په ښایسته سلیقه او په نړیوالو سټنډرډو باندې جوړ شوي دي. اتاق تاسو لیدلی سئ چې دغه یې د ناستې ساحه ده، 4 یا 5 چوکۍ د ناستې دپاره، تر څنګ یې میز، کله چې څوک دلته هغسې استراحت کوي او که بیا څوک بېدېدل هغه بیا راځي و دې اتاق ته. په دې اتاق کې یو دانه غټ چپرکټ چې تقریبا اوس 3 بالښتان پر پراته دي، نو یا 3 نفر یا 2 نفر پر ویجېدای سي، او دلته یې د ناستې ځای دی چې مثلا که 2 کوچه پراته دي، یو ښایسته میز پروت دی، او د ساتیري دپاره یې ټي وي هم پروت دی چې خلک غواړي خپل ساعت پکې تېر کړي. ایسي هم لري دا اتاق او کولر هم لري. بل جالب شی راځه در ښکاره کړم راسه درځه. اتاق په خپل ځان سره د کالو د المارۍ تر څنګ یوه دانه دغه څه ورته وایي تجرۍ هر شی چې بولي لاکر لري چې بیا ته کولی سې په دې کې خپل مهم اسناد هغه که پاسپورټ یې، پیسې خو نشته اوس د خلکو سره، خو خیر دغه نور قیمتي شیان موټر کلی ملی هغه بیا ته دلته بندولی سي. د هغه سر څنګ 2 دانې یا هم 3 دانې دغه د لمانځه مسلې، اټوال، د غاښو برس، دا شیان خو نو پکښې کېدي چې پکښې کېدي، او زما خپله دا ځای ډېر خوښ شو. واو دلته یې هم ټي وي نصب کړی دی. ټي وي 2 ځایه دي. بله ښه خبره دا ده هغه خلک چې ډېره یې ګرمي کېږي هغه نو چې پیسې ګزاره نه کېږي کولر او ایسي دواړه پر یوه ځای باندې هم لګولی سي، لکه دی دا خو نو خرکۍ د ګرمۍ هېڅ طاقت نه لري لکه زه.
او دغه اتاق چې د اصلنی هدف یې د دې لپاره دی چې دلته هغه فامیلونه چې راسي د خپل فامیل سره یو ځای دلته شپې وکړي. نو که چیرې بیا 2-3 ملګري هم کولی شي. اوس هم د ویډیو اخرنی ځای د ښکاره کومه چې دا بیا د نورو ټولو څخه علاوه ډېر لوکس او ډېر یو ځانګړي ډول سره جوړ شوی دی. دغه ځای دی چې تاسو یې وینئ د نن اخرنی ځای هم دغه دی. دا خو کور ته راوستل. کور نه دی، هوټل دی. ما تا خبره د هوټل کړو، ته وګوره خو ګرد کور. دا هوټل دی. ښه هو راځه چې د نن یې ښکاره کړم. سمره مسخرې مه کوه، دا خو د شیکاګو کور ته راوسته. کور کومه دی وروره؟ ته دا خونې وګوره، دا لیز وګوره. نو څه د کور د لیز دا رقم دی؟ خو نو خلک یې بیا د اغوست جوړوي د ډېرو پیسو ځای. کور نه دی، اتاق دی. راسه د ښکاره کړم. ښه دغه اتاق دی او دا خاص د هغه خلکو دپاره دا اتاقونه جوړ شوي دي څوک چې د خارجه څخه راسي او بیا دلته د کندهار په محیط کې د کندهار په کورونو کې خپل ځان نسي اجسټولی د دې پرچم باندې نو عیارولی نسي ځان او نو بیا دلته راځي په دغه رقم کوچنۍ ویلا کې د خپل ځان دپاره د خپل فامیل دپاره یوه دانه اتاق یا 2 دانې یا 3 دانې یا 10 دانې کرا کوي تر څو یې خپله پکښې ګزاره وکړي د ملګرو سره یا هم د کورنیو سره. سړی وختي چاته وایي نو ما تا ته څه شو ویله؟ تا ول کور دی کور دی ګرده ځای داسې جوړ دی لکه کور. په دې اتاق کې هم د هغه نورو اتاقونو په رقم تشناب، تلویزیون، المارۍ، یخچال و هر څه شته، خو یو ځانګړی شی چې په دې کې اضافه شته هغه په دا نورو هوټلانو نورو دغه اتاقو کې نه و، هغه قرآن شریف دی چې دلته ستاسو د تلاوت لپاره پروت دی، کولی شئ چې دلته خپل تلاوت هم وکړي. دا د دې خونې کلوزیټ ورته وایاست یا د کالو د تبدیلېدو ځای دی او هلته اخواته بیا تشناب دی، دا یې تشناب دی او ډېر ښایسته کوچنی ټاپ هم لري چې تاسو کولی شئ پکې ولمبېږئ او کلاسیک جوړ دی، تشناب یې ټوله کلاسیک جوړ دی. او یو بل خاص اتاق چې په دې ځای کې زما ورته پام شو هغه نو خاص د داسې خلکو دپاره دی لکه واوه چې تازه ودونه یې کړي یې ده خو هم د واده تقریبا اوس میاشتو 2 بیله نه کېږي بس ته زه شرمېږم. هغه خلکو دپاره دی چې په هنیمون غواړي یو ځای ولاړ شي په کندهار کې خو نو داسې ځای نشته خو دغه اتاق بیا خاص د هغو دپاره جوړ کړي دی بیا تجربه کړي بره به درته وایي څنګه ځای دی. اوه ماشاءالله اتاق نو دغه دی. سمره څنګه اتاق دی بابا؟ دلته په هنیمون باید سړی راسي. ښایسته 2 نفري اتاق دغه بل چپرکټان په رقم جلا جلا هم نه دي، یو ځایي چپرکټان ښه ښایسته په کلاسیک ډیکور کې جوړ دی او ستا دپاره ښه کار نه کوي. ځینې در واخلم دی ورځ دپاره نه سړی کېږي. دا بیا هم 3 نفره اتاق دی چې 3 نفره دلته پکښې خوب کولی شي. دا نو بیا موارو خلکو دپاره ښه کار کوي د بنډارو شوقیان یې او بس دلته لاندې پر دغه کمبل باندې خو نو څه سر خلاصېږي ښه کار کېږي او مثال ښه بنډار کېږي. دا ښه د ناستې ساحه ده خپل دا ښه خبره ده چې کوربچې هم لري د ناستې دپاره ښه خوندورې کوربچې او تر ټولو جالبه خبره یې دا ده چې دی د خپلو اتاقونو مخ ته یا د دغه یوه اتاق یا د ټولو اتاقونو مخ ته د خوندور د ډوډۍ خوړلو میز لري چې ډېر ښایسته جوړ دی او بیا که چیرې دا کور ټوله یو فامیل نیولی دلته ډوډۍ خوړلی شي یا دا یو منزل نیولی ډوډۍ خوړلی شي او هغه یې چې بیا د اشپزخانه ده دغه هندارې چې تاسو وینئ دا نو بیا داسې سره خلاصېږي بیا د دې ځای سره لنډ غاب درکوي راځئ دلته یږدې.
اتاقونه خو مې ټوله در ښکاره کړله چې زما په نظر خو خپله د دوبۍ دغه اتاقونه تر ټولو علاوه او د ټولو نرخونه مې در وښول. اوس نو تاسو ځان ته حساب وکړئ چې په کوم اتاقو کې شپه کوئ او کوم اتاقو ته راځئ تر څو د خپل فامیل سره ښه وسا واوسېږئ. د دې نرخونه چې نه جوړ شوي دي. ډېره مهمه موضوع د دوبۍ ان دغه اخري چې څوم 4-5 اتاق ولیدل د ټولو قیمت ستا په نظر څو به د هر اتاق؟ بیا به اوس ما ته ووایه چې داسې دي. ته خو دا ځای ته وګوره دا اتاقو ته وګوره. دا خونې قیمت 1000 غواړي. یوازې دا خونه دا ولې دغه د هنیمون خونه د ده ډېره خوښه شوې ده، دا په 1000 افغانۍ هم دی غواړي. خو د دوبۍ د ټولو اتاقونو قیمت چې په تاسو باندې مو وکتله هغه 4.5 افغانۍ دي. هغه که 2 نفري وه 3 نفري وه او یا هم دغه د هنیمون اتاق و د خپله دغه ډېر خوښ شو او زما یې بیا خپله هغه 2 اتاقه ځای ډېر خوښ شو چې لوړ مو وکتی. خو دا اتاقونه چې په 4.5 دي دا د ایسي په خاطر دي، ځکه چې تاسو به 40 ساعته ایسي چالان دي. که مو ایسي نه غوښتل او د کولر څخه مو ځان یخوئ بیا تاسو کولی شئ چې دغه اتاقونه فقط په 2.5 افغانۍ ترلاسه کړئ چې ډېر کم قیمت دی. تر داسې نور ویډیوګانو پورې چینل در سره سبسکرایب کړئ او لاندې په ډسکرپشن کې ما د ټولو معلومات درکړي دي، تر څنګ یې زموږ هغه سوشل میډیا هم در سره فالو کړئ کوم د لاسه کېدل.